هدف زمونږ تر دې حده د تر څو په روسانیو کې د والیبال لوبه لا پرمختګ وکړي او دا رقم ته به ترقي بهر کې لاړ شي. موږ کوشش کوو دې باره کې چې موږ هم همکاري وکړو. ځمن کې خصوصي سکتور دې ته وهڅوو چې میدان دا با احساس ځوانان جوړ کړي د لوبې کې. غوښتنه دغه ده چې موږ ته پټ میدانونه جوړ شي او رسمي ټورنمنټونه جوړ شي. د ولایتوب سطحه باید موږ ولوبېږو. په ژمي کې موږ میدانونه سرفوټي پټ میدانونه نه لرو. ټول څرګند میدانونه د ژمي کې موږ 4 میاشتې رخصتې وي د والیبال، ځکه چې والیبال په دلته دوی نه کوي او باندې وي د واورو د سړو د عمله.